د مرګ اعلان نعیه چې پلانکی مړ ده دا اعلان څنګه ده؟ صحابي مبارک وصیت کوي چې که زه مړ شوم په ما پسې به اعلانونه نه کوه. ولې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې دا د جاهلیت رواجونه ده، نو په ما باندې به دا نه کوي. نبي علیه السلام د هغه نه منع کړې ده. او بل طرف ته موږ تاسو بخاري شریف کې ویلې د حبشو پاچا مړ ده، حضرت اسحما رضی الله تعالی عنه حضرت پیغمبر علیه السلام اعلان د مرګ کوي د موږ یو ورور مسلمان په بل وطن کې مړ ده، راځئ چې جنازه پسې وکړو. موږ تاسو بخاري شریف کې ویلې د موطف په جنګ کې چې 3 امیران پیغمبر علیه السلام ورته امیران مقرر کړي وو. اعلان د مرګ چا وکړو؟ پیغمبر علیه السلام. چې حضرت جعفر شهید شو، حضرت زید شهید شو، حضرت عبدالله ابن رواحه شهید شو، بیا جنډه حضرت خالد ابن ولید واخیست، هغه ته خدای پته ورکړه د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې. اعلان د مرګ په خپله ده وکړو که نه وکړو؟ نو تطبیق دا ده. اعلانونه 2 قسمه دي. یو اعلان د مفاخرت ده، د فخر دپاره ده، لکه د اکثره خلک چې موږ تاسې په موجوده وخت کې وینو چې لږ غټائټ وي، مالدار وي، په نامه سړی راغواړي. وزیر صاحب، والی صاحب، ولسوال صاحب، د قوم مشر، پلانکی د لرې لرې ځایونه دا راغواړي. په دغه فخر کوي چې پلانکي جنازې ته پلانکی هم راغلی و. بجلیګر مولوي یو ټوکه کې وایي جنازه ملایان وکړي، وزیر اعلی هلته سپنګمو ته په هغه نیولی دسمال نیولی د ګردو نه لرې ولاړې جنازې لمونځ زده هم نه وي، سبا ته په اخبار کې راشي پلانکي جنازې ته وزیر اعلی هم راغلی و. هغه وایي کړی هم بیخي نه وي. دغه د فخر ځای دغه ناروا ده. یو اعلان د دې دپاره ده چې د ده د تکفین و تجهیز د قبر بندوبست کار کې خلک شریک شي، د جنازې په لمانځه کې شریک شي. اخو مطلوب ده. ولې؟ حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چا په جنازه کې چې 40 نفره شهیده حاضر شي، په یو روایت کې داسې راځي، او هغه د ده دپاره د خدای پاک په حضور کې سپارش وکړي، الله یې سپارش قبلوي. په بل روایت کې راغلی دی چې چا په جنازه کې چې 100 نفره حاضر شي او هغه خدای پاک ته د ده په باب کې زارۍ وکړي، شفاعت وکړي، الله یې شفاعت منظوروي. چا په جنازه کې چې 3 صفه خلک شریک وي، خدای پاک یې بخي. کثرت خلکو مطلوب ده که نه ده مطلوب؟ اوس نو د اعلان د جنازې په نیت باندې یا خپلوان اگر که لرې دي د خپلوي د تناسب په حیثیت باندې رابولي، په دغه کې څه مشکل نشته. نه د خپلوانو په رابلله کې، نه د جنازې د لمانځه په حیثیت باندې چې په جنازه کې شریک شي. ناروا چې ده، امانه چې ده، د جاهلیت رواج په هغه باندې ده چې د فخر دپاره یو سړی د لرې لرې ځایونه مشر راغواړي چې بیا خلک یې چې په جنازه کې پلانکی شریک